زه یو وخت کې یو ملګری به راسره و څه وخت کې نو ډېر وخت ما هغه یو ځای تېر کړی و نو د هغه واړه هلته پاکستان کې و هغه دلته ما سره به و ډېر وخت به مونږ یو ځای یو بل سره ګرځېدو را ګرځېدو نو بعض شپې مونږ یو ځای کړې وې نو د هغه ښځې به هغه ته د پاکستان نه ټلیفون کوو چې دې تهجد ولې پاسي د هغه ځینې به ورته ټلیفون کوو زه به ورسره د شپې ودوم نو ما به ورته ویل لکه ستا د موبایل سم کړنګي ده څه په دې ټایم څوک وي دا کور والا وي ټلیفون کوي چې تهجد ولې دی پاسي داسې ښځې هم شته نو دوی سره چې خوا کې دا به ځای نه پاسېږي چې دومره لرې ورسره غم دی نو دا د دیندارې ښځې دا نښه ده او دغه شان د دینداره سړي چې د خپله کور والا د تهجد دپاره پاڅېږي بعضې فرض مانځلی نه پاڅي تهجد لا پرېږده دې غریب وي پرون ټوله شپه وي له کور جارو کړی او پرېږده وي هسې مونږ وي لږ ساعت بعد پاسي او واړه سکول دی ځي او بیا بیا دغه کوي پخلی به کوي او لږ ساعت بعد به وي زه بیا کار له ځم ما له به بیا ځان له پراټه پخوي او دغه نو نه یې پاسي دینداره سړی هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره د اول نه دا خبره وکړي ګوره ښه زمونږ دا ځوانان چې د واده په شپه باندې ننوځي کوټې ته د ټولو یو قسم تقریر دی موږ ته پته ټولو یو تقریر دی بس زما د پلار به ډېر قدر کوي زما د مور او دا شروع شي او زما د رونو او که د دوی قدر دې ونه کړو نو کور کې به دې ځای نه وي دا ورته د واده په شپه باندې دا ظالم لګیا دی کور کې به دې ځای نه وي داسې به دغه به دا کیسې ورته وکړي دا زه چې تقریبا د پښتنو هلکانو د ټولو یو تقریر دی یو تقریر یو مسله ده چې زما د مور پلار په ډېر خیال ساتي او د چا زما د رونو دغه مسله ده بس زه د دې خلاف نه یم غواړم چې دا خبره کوم چې ټول دا نصیحت کوي دا ښکلې خبره سړی ښځې ته وکړي خو چېرته د واده په شپه دې ورته دا ویلي دي که د الله سره دې نه لګېده نو بیا راسره به زما هم نه لګي دا به ډېرو لږو خلکو ویلي سم خیال دی چې ګوره دا خبره یاده که نور ټول پرېږده هغې سره به ګورو خو دا خبره ذهن کې کښېنوه ای پلانۍ چې د الله سره دې نه لګېده زما سره نه لګي او چې د دې بیا د الله سره لګېده خو دا به د مور پلار هم خیال کې د ټولو به دله خیال ساتي چې د الله نه یېرېږي نو خو د خاوند مني که نه او چې کله یې ستا منلی وي د ټولو به خیال ساتي نو ډېر لږ دي چې هغوی ښځې ته دا نصیحت کوي چې وایي که مونځ دې نه کوو نو ګوره کور کې دې بیا ځای نشته که دینداري ده پکې نه وه نو ګوره زما سره بیا طبیعت نه لګي که الله دې ناراضه کړو نو ښه به نه وي ګورې دا خبرې زه چې ډېر لږ خلک به کوي نو ټول دغه یو تقریر دی یو ګردان دی هغه کوي واده په شپه باندې یوه مسله روانې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي